السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو که چېرته تاسو خپل موبایل چارج تګ دی یا چېرته تاسو بازار کې ګرځئ هر ځای کې چې وي هر څوک چې ستا موبایل ته لاس وړي یعنې ستا د موبایل د لاک خلاصېدو کوشش کوي نو ستا موبایل اټومیټیکلي د هغه عکس اخلي او تا ته بخي چې ستا موبایل ته دغه کس ګوتې وړي دي او ستا د موبایل د لاک د خلاصېدو کوشش دغه کس کړی دی نو ته یې خپله بیا هم پېژنې. اکثر وخت دا داسې کېږي چې خپل موبایل تاسو چارج تک دی نو بل کس راځي یاره ودرېږي دې موبایل زه وګورم چې د موبایل کې څه شی دي څه شیزونه نه دي نو چې کله هم هغه ستاسو د لاک د خلاصېدو کوشش کوي نو چې کله لاک غلط ورکړي نو اټومیټیکلي د هغې عکس به ستاسو په موبایل کې پروت وي هغه عکس به اخلي. بالکل دوستانو دا تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ. دې ته یو ورکوټ اپلیکیشن پکار دی دوستانو. ډسکرپشن ته لاړ شئ لینک پروت دی اپلیکیشن په لینک باندې کلیک ډاونلوډ یې کړئ خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم دوستانو تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ انسټال به کړئ نو څومره تاسو به اپلیکیشن خلاص کړئ تاسو ته به داسې انځور راشي تاسو به دا نیکسټ کوئ او دلته به دا ګرینډ پرمیشن دا به الاو کوئ. بیا به د هغې نه پس بیا دوباره دا دا دریم دی دا آی انډرسټینډ باندې به چیک کړئ به چیک ولګوئ او دا به دوباره ووهئ دلته به تاسو دا اکټیویټ کړئ. سمه ده چې کله مې اکټیویټ کړه دا به تاسو اوس ګورئ ساین ان چې کله هم ستاسو موبایل ورک شي د مثال په تور ستاسو موبایل ورک شو نو ستاسو څوک چې کوشش کوي کوم غل چې دی صحیح ده ستاسو د موبایل لاک د خلاصېدو کوشش کوي هغه همدغه موبایل کې وي. زه وایم نه چې کله هم څوک زما د موبایل د لاک د خلاصېدو کوشش کوي که هغه غل وي که هغه ملګري نو ما دې زما دلته تاسو ساین ان باندې کلیک تاسو دلته خپل جیمیل ورکړئ چې کوم ستاسو جیمیل وي هغه جیمیل به تاسو ته ورکړي چې کله هم هغه عکس کوشش کوي چې ستاسو د موبایل خلاص کړي نو د هغې عکس به تاسو ته جیمیل کېږي په کوم جیمیل چې تاسو دلته ورکړي او که نه دا اسکیپ کوئ فلحال زه یې اسکیپ کوم نو دلته راشئ. اوس زه وایم چې ما چارج ته موبایل ایښی دی صحیح ده نو چې هر یو کس زما د خلاصېدو کوشش کوي زما د موبایل نو د هغې عکس ته ما ته راشي دلته دوستانو سیټینګ ته راشئ په دې سیټینګ باندې تاسو کلیک کوئ د دغه دوستانو تاسو دلته نمبر اف فیچر باندې کلیک کوئ دلته یو پکچر ته نه واخلي دوه ته نه واخلي درې ته نه واخلي دلته به تاسو یو ورکړئ د مثال په طور چې یو پکچر ته نه واخلي یعنې یو ځلې دې ټرای کوئ نو پکچر ته نه واخله صحیح ده. بیا دلته راشئ ښه دا دوستانو بخښنه غواړم دا پکچر دی یعنې څو پکچرې ته نه واخلي دوه درې تاسو دوه درې دلته ورکولی شئ. ښه میکسیمم اټمپټ دا څه کار کوي د مثال په طور یو کس ته یو ځلې کوشش کوي دوه ځلې کوشش کوي څو ځلې دې کوشش وکړي بیا عکس ترې نه واخلي. زه وایم چې یو ځل دې هم کوشش وکړي چې یو ځل هم ترې نه غلط شو نو دا عکس ترې نه واخلي او هغه عکس دې په ګیلري کې سیف شي یا په ډرایو کې هم ماته سیف شي کوم ډرایو چې ده کوم جیمیل چې ده هغه ته دې هم ماته سیف شي نو دا هم تاسو کولی شئ. سمه ده چې کله هم دا تاسو وکړه دوستانو اوس بس تاسو خپل موبایل لاک چې هر کله هم تاسو خپل موبایل لاک او هغه اټمپټ کوشش کوي نو اټومیټیکلي به د هغې تصویر تاسو مخامخ راځي ټرای کوئ اوس چې کله موبایل لاک کوم نو دلته بیا ریکارډر ودرېږي نو ټرای کوئ ما کړی دی 100% کار کوي. سمه ده که کار یې ونه کړه ما ته په کمنټ کې وکړئ بیا به زه تاسو سره پریکټیکل تاسو ته ښیم. دوستانو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما یې سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.